سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزریم د زیرو نیوز تلویزیون سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم لومړی او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر 23مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې د مرکزي اسیا اتلولۍ سیالیو په خپله دویمه لوبه کې مالدیف ته د 3-0 میدانونو په توپیر سره ماته ورکړه. افغان لوبډله په خپله دریمه لوبه کې سبا جمعه د لړم دویمه د ترکمنستان هیواد والیبال ملي لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د بنګلادیش هیواد په کوربتوب د دې هیواد په پلازمینه ډاکا ښار کې د شپږو هیوادونو په ګډون د روانې اکتوبر میاشتې پر 22مه نیټه پیل شوي چې د همدې میاشتې تر 13مې نیټې به دوام وکړي. د فوټسال له 11 کالونو کم عمره ملي لوبډلې په دوستانه سیالۍ کې تایلنډ ته د 2-0 ګولونو په توپیر ماته ورکړه. دغه سیالي د ځوانانو 2015 آسیایي سیالیو ته د ښه چمتووالي په موخه د دواړو لوبډلو ترمنځ وشوه. د ځوانانو 2015 آسیایي سیالۍ به د بحرین په کوربتوب د 8 هیوادونو په ګډون په دوو ګروپونو کې نن د اکتوبر 23مه پیل شي چې افغانستان به ای ګروپ کې د بحرین، ازبکستان او چین پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د زورخانه‌يي ورزشونو په ورزشي جمنازیم کې د کابل ښار د زونونو په کچه د لویدیځ زون له 43 کلبونو د 200 ورزشکارانو ترمنځ د فټنس شپږم پړاو ټاکنیزې خزاني سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د فټنس په برخه کې له 160 سانتي مترو څخه تر 190 سانتي مترو پورې په لسو بېلابېلو کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې له هرې کټګورۍ 15 ورزشکاران چې ټول 50 ورزشکاران کې د کابل ښار د لویدیځ زون د بدن ښکلا او فټنس لوبډلې ته وټاکل شول چې 2 ورځې یې دوام وکړ. د افغانستان د رزمي لوبو ورزشکار فیاض احمد ابراهیمي د آسیایي ځوانانو په سیالیو کې په 15 کیلوګرام وزن کې د خپل قرغیزستاني او هندي سیال په ماتولو سره د برونزو میډال ګټونکی شو. همدارنګه د همدې برخې بل افغان ورزشکار احمد قیومي هم نن خپل هندي سیال ته ماتې ورکړې وه. ابراهیمي به سبا جمعه د نقرې میډال او قیومي به د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړي. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د بلخ ولایت د کوروش فدراسیون د استازبلۍ له لوري د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د 80 ورزشکارانو ترمنځ د کوروش محلي سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ چې یوه شپه یې دوام وکړ پکې 10 تنه مساوي او 25 تنو یې بریاوې ترلاسه کړې. د دې سیالیو موخه د محلي او عنعنوي ورزشونو وده او پراختیا بلل شوې ده. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 23 تر سبا نه خبرونه د الله پامان.